د دې غونډې عزتمنده صدره زما ډېرو عزتمندو مشرانو همزولو کشرانو وروڼو خویندو بچو منم چې نن جذبات دي منم چې نن احساسات راوچت شوي دي خو په داسې وخت کې به لږ د صبر نه کارلو نن چې موږ دلته راغونډ شوي یو نو موږ د خپلو دواړو مشرانو د باچا خان بابا او د ملي رهبر د دواړو د برسۍ په سلسله کې راغونډ شوي یو نن دا برسي د نور کله نه لږه مختلفه ده مختلفه ځکه ده چې لکه زماسې تاسو ټولو چې کوم په دغې کورونو کې پیدا شوي یې چا چې سرې ورتۍ ټولې وې د هغې شهیدانو او د هغې مشرانو او د هغې جرنیلانو او د هغې سالارانو بچي نو نن تاسو ته زه صرف یو خواست کوم ډېر په تاسو کې داسې دي چې هغوی به د ولي خان بابا خدای بخښلي هغه اخرنی تقریر چې هغه افتتاح کړله د باچا خان مرکز چې تقریر هغه شروع کړې ده ترې نه زه نن تاسو ته نصیحت کوم زه نن تاسو ته وصیت کوم او چې څونه خلک په هغه حال کې ناست و په شمول زمانو ټولو په سرو سترګو ژړل چې ولي خان خپلې خبرې کولې نن که په هغې تقریر باندې موږ نظر واچو چې کوم کې ولي خان ماته وې پاچا ته یې وې چې دا زما وصیت دی نو هغې کې یو بنیادي خبره هغه چې ړومبۍ اوچته کړې وه وې زما د خورې نوم نشته زه ورله نن مبارکي ورکوم بابا دې ستا بچو ستا د خورې نوم وګټه دغه یو وصیت د ملي رهبر مونږ سرته ورسو نن که د چاړه ښي او که د چاړه بدي دې د پښتنې خاورې ته به پښتونخوا وایي هغه خلک چې تاسو به اورېدل چې به مونږ به جنګي وو دې خاورې ته به څوک پښتونخوا وایي هغه خلک راته نن په بټه بټه ګورو مونږ دې خپلې خاورې ته پښتونخوا وایو دویمه نکته چې ولي خان په خپل وصیت کې مونږ ته کړې وه په هغه ورځ دا وه چې آیا زما د اسمبلی څه حیثیت شته او که حیثیت نشته په اتلسم ترمیم کې دې صوبۍ اسمبلی ته څونه اختیارات رالل د پاکستان څلور واړه صوبۍ اسمبلیو ته چې دونه اختیارات د دنیا په یو ملک کې یو وفاق کې نه دي تللي لکه څونه چې دلته مونږ راوړل خپلې صوبې نه لوی ارمان به زمونږ چې زما اسمبلی قرارداد پاس کړی دی چې کالاباغ به نه جوړېږي آیا دا به څوک ومني که به ونه مني ای بابا ستا دې خړسرو ملګرو او ستا دې زنانو بچو په دنیا باندې دا تسلیم کړه حکومت یې مجبور کړه چې هغه اعلانیه ته ووایي چې کالاباغ مړ دی او زه یې نه مو جوړوم بله مسله چې په کومه باندې بابا مونږ ته ګوته ایښې وه هغه د بجلۍ د پیسو وه د بجلۍ پیسې چې څونه دې ځل په NFT اوارډ کې دې صوبې له زه وایم چې زه نن حاجي عدیل صاحب له او حیدر خان له مبارکي ورنه کړم نو زیاتې به ورسره کوم چې په کومه طریقه دې دواړو جنګ کړی دی او NFT اوارډ کې NFT اوارډ کې په کومه طریقه هغه پیسې راوړي دي خدای دې ورله د هغې عزت ورکړي او بله واورئ
یو لویه خبره د بجلی په مد کې چې تر اوسه پورې ستا صوبې سره دا اختیار نه و چې دا د خپله بجلي جوړه کړي هغه اختیار چې موږ واخیستو ان قریب به که خیر حیدرخان افتتاحګانې شروع کړي خپلې بجلیګرې به جوړوو خپله بجلي به جوړوو که خیر زه نن یو بله خوشخبریم در کوم تاسو لی نه در کوم هغه خپلو دواړو باباګانو لی ورکوم هر ځای چې به دلته مونږ راغون شو د هغې برسي به وه نو که ستاسو یاد شي نو ما به درته ویل چې که ستاسو ارمانونه مونږ پوره نه کړه نو تاریخ او دنیا به مونږ چرې معاف نه کړي د پښتون قوم راتلونکي نسلونه به مونږ چرې معاف نه کړي نن هغه ارمانونه که خیر چې کوم زما د مشرانو پړونو چې کوم زمونږ مشرانو ځان سره قبرونو ته وړي دي هغه ارمانونه که خیر مونږ پوره کړه سیاست تاسو که په پاکستان په سیاسي ډلو باندې نظر واچوئ نو که خپل سیاست چا ګټلی دی نو هغه صرف او صرف عوامي نیشنل پارټي ده بل یو پارټۍ خپل سیاست نه دی ګټلی موږ هم ځکه خپل منزل او مقصد ته ورسېدو چې که ستاسو یاد شي نو ما به درته وایي چې د ټولو پارټیو نه خپله لار روکه ده بې زمونږ نه زمونږ نه لار ځکه روکه نه ده چې مونږ ته باچا خان بابا خپل منزل هم ښولی دی هغې منزل ته د وررسېدو لار هم راته ښولی ده او خوشقسمته په دې یو چې ولي خان او د هغه ملګرو د هغې لارې نه هغه ټولې ځنې ځان سره په خپلو پښو کې یوړې مونږ ته اوار سړک پروت دی ارمان خدای کو چا په کومه ورځ قومي اسمبلی دا نوم بدل کړ زما په ژوند کې دغه ړومبې ځلو چې زه پاڅېدم نو د جذباتو نه قسم دی ما تقریر نه شو کولی او دغه یو ارمان مې کړ چې ارمان چې نن بابا جمدی وي ارمان چې نن باچا خان بابا جمدی وي او دا خپل ارمانونه یې لیدلی وي چې دغه ارمانونه به د دې خپلو بچو ترسره کړه د دې نه لویه خوشحالي به زموږ لپاره نه وه نن یو دوه خبرې پر موجوده حالاتو کول ځکه ضروري ګڼم چې زما په نیز زما دپاره او ما چې ځان له ذهن کې کوم مقصد ایښی و په سیاست ته د راتلو نو هغه نو ټول پوره شو ما سوای د یو مسلې نه او هغه پر خپله خاوره باندې امن راوستل دلته د ټي وي کیمرې هم لګېدلي دي دلته کې به چېرته کرام الکاتبین هم ناست وي یو سوال یو خواست چې جنگ د مسلو حل نه دی نن به مې خواست وي دغه خلکو ته چې دا د اسلام نوم استعمالوي او راځي او د اسلام په نوم باندې زما جومات ته لوځي د اسلام نوم استعمالوي او بیا راځي او د اسلام په نوم باندې زما جنازې یې لوځي هغې خلکو ته چې د اسلام نوم استعمالوي او بیا راځي زما د بزرګانو او زما د مشرانو مقبرې یې لوځي زه ورته ډېر واضحه خبره کول غواړم یو چې دا به وایي چې زه د حکومت رټ تسلیموم دا به وایي چې زه په تشدد باندې لعنت ویم او دا به وایي چې زمونږ خاوره به هېڅ خارجي خلک په پاکستان دننه یا په پاکستان نه بهر د چا خلاف نه استعمالوي راځي چې زه ورسره کښېنم زه ورسره خبرو اترو ته تیار یم زمونږ وروڼه دي راځي د دې معاشري حصه دي شي خو که د چاړه کې دا خیال چې دوی به په زو
په زیاتۍ ما دې ته مجبور کړي چې زه د دوی سره میز ته کښېنم نو زه ورته یو خبره کوم په کلو غوږونه دی واوري زه د باچا خان راشي او د ولي خان زوی زه په زور چا سره ناسته ته په هېڅ قیمت یم تیار زما سیاست میراث ته سري وینې دی زما سیاست چې کوم ما ته په میراث کې پاتې دی هغه د سري وینې دی زما سیاست د میراث سیاست چې دی هغه د باچا خان بابا د ماتو پښتو دی ما څوک دې ته نشي جوړولی چې زه به په زور به ما څوک کښېني یو ما سره به خبره وکړي نه دغه درې خبرې دی هغې ومني باقي به ورسره کښېنو یو لار به راوباسو یو خبره ضروري ګڼم اوس پرون تاسو به نن اخبار کې کتلي پرون زمونږ د سینیټر او د مرکزي سیکرټري اطلاعات زاهد خان په حجره ورغلي دي یو نوکر پکې د هغه شهید شوی دی ورور یې او دوه کزن د زخمیان دي همدردي مغي سره کوو خو په دغسې طریقو که څوک مونږ دې ته جوړوي چې مونږ به کښېنو او مونږ ورته مینت او زاري کوو نو په مینت او په زارۍ باندې چا کلي نه دي کړي په دې پښتنې خاورې باندې زه په مینت او په زارۍ نه شم وټېږي یو خبره چې زه کول غواړم بله زمانه مخکې زمونږ د سند صدر صاحب شهید سید باچا ستاسو مخکې کېښوده زه په ډېر سنجیدګۍ سره دا خبره کوم چې کله تقسیم هند وشو او دا وروڼه زمونږ د هندوستان نه راغلل سند ته نو سندیانو سره په دې باندې شر و دې خبرې ته لږ غور کېدی غوږ ورته کېدی پلیز سندیانو سره په دې شر و چې سندیانو ته یې وي چې مونږ د هندوستان نه راغلي یو خو اوس مونږ په کراچۍ کې یو حقیقت یو او مونږ به تاسو تسلیموی زه نن ایم والاو ته دا وایم او دا ورته ما په مخ هم ویلي دي چې کومه خبره تاسو په سن 47 48 کې د سند خلکو ته کوله هغه خبره نن دا پښتون تاسو ته کوي زه کراچۍ ته راغلی یم زه یو حقیقت یم حقیقت ته سترګې پټول ځان له دوکه ورکول دي دا حقیقت تسلیم کې دا تسلیم کې چې کراچۍ د ټولو ده موږ ورسره نور سلانجي نشته چا سره موږ د باچا خان بابا سپیان قسم د سړي له خاندان ورشي څه خبرې به داسې کومه چې سبا به ما ته پته ده چې اخبار کې راشي په ډېرو خلکو به بدې لګي خو چې په چا بدې لګي خدای دې پرې زر ځله یو بدې ولګوي دلته کښېني وایي ایم پي په کراچۍ کې د لاشونو سیاست کوي صرف دا یو خبره ورته کوم چې ته دونه بېکاره شو ته دونه بېغیرته شې چې ته خپل لاس ته خپلې پارټۍ لاس ته کراچۍ نه نشي اوچتولی زما ملګري پرې پړه دي ځکه چې پښتانه دي او د یو پښتون لاس به اوچتوي موږ په کراچۍ کې روچت کړو هلته زمونږ ساتې ته وګورځېږي چې کلي ته لاړ شي یاران ورته تیار ولاړ دي زر وایي ناړی تکبیر الله اکبر که جنازې لمونځ دي د کراچۍ مسله باید اول نه آخر به دا هم په خبره ترخت کړي او زه نن اعلانیه طور دا وایم چې شهید صاحب زما منتخب د سند صوبې صدر دی او زه به سره د خپلې ټولې پارټۍ د شهید صاحب په شپوږه ولاړ یم که د چا پلار کې ایماني غږ دې ورته وکړي ما
ما ته بله ورځ چاوې که دا ستاسو خیال و څوک په یو تښتېدل څوک په بل تښتېدل چا وې زه هلته اتحاد نه کوم چا وې زه دې کرسۍ باندې نه کښېنم په هغې کرسۍ کښېنم زه دا یو خبره ګورې بلکل ښکاره کوم من احسان فراموشه خلک نه یو مونږ چې چا سره ودرېدو او څوک را سره په نره ودرېدل او چا زما سیاسي مقاصد ټول ماله راکړه نو که په موضوع کې زه د هغه ملګرو نو زه پوښتنې یم په تکلیف کې به زه پیپلز پارټي ته هېڅ قیمت نه پرېږدم ګنې بیا به سبا د سند خلک زما د کراچۍ دې ملګرو ته دا وایي چې پرېږدی مړو تاسو هم چې سخته راله مونږ هم پرېښودو مونږ داسې هم د سختو عادت او نن خو